د هرات موزیم په داسې حال کې سل کلن شو چې اوس هم د لرغونو آثارو خوندیتوب او نندارې ته د وړاندې کولو لپاره مناسبه ودانۍ نه لري. د اختیار الدین لرغونې کلا په یو کونج کې د دې ولایت د موزیم دروازه د خلکو پر مخ پرانیستې ده. دلته 1500 لرغونې آثار نندارې ته ایښودل شوي، خو له 3000 ډېر نور لرغوني آثار په ګودامونو کې په نامناسبه حالت کې ساتل کیږي. د هرات موزیم له کلونو راپدې خوا مناسبه ودانۍ نه لري او تاریخي آثار یې په سم او معیاري ډول نه دي ساتل شوي. د تاریخي آثارو کارپوهان د لرغونو آثارو د ساتنې پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې تاریخي آثار د ملي هویت خزانه ده او فرهنګي میراث د یوې ټولنې ارزښتناکه شتمني ده چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. په ځانګړې توګه د موزیم آثار او تاریخي آثار چې موږ په هیواد کې شته چې پاملرنې او ساتنې ته اړتیا لري، دا زموږ د ټولو دنده ده. د هرات موزیم په 1402 لمریز کال کې د غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. یاد موزیم د دارالحکومه ودانۍ ته څیرمه په چارباغ سیمه کې د کابل موزیم وروسته تأسیس شو، چې په پیل کې یوازې حکومتي چارواکو کولی شول د دې موزیم څخه لیدنه وکړي، خو وروسته بیا عام خلکو ته هم د نندارې اجازه ورکړل شوه. په دې موزیم کې د باختریانو، هخامنشیانو، طاهریانو، سامانیانو، غزنویانو، غوریانو، تیموریانو او خوارزمشاهیانو د زمانې لرغوني آثار موجود دي. دا موزیم د کابل موزیم وروسته په افغانستان کې تر ټولو لوی موزیم دی. لیدونکي کولی شي د جمعې پرته هره ورځ په رسمي دولتي ساعتونو کې د دې موزیم څخه لیدنه وکړي.